ځان چې کوم دی دا د نیکانو خلکو سره هغه ملګري کول، خپل ملګري دا نیکان خلک جوړول. کله چې زما او ستا ملګري هغه نیکان خلک وي، هغه دنیا پرست خلک نه وي، هغه دینداره خلک وي، هغه علما طبقه، هغه خلک چې هغه د الله عبادت ګزاره خلک وي، هغې سره چې زما او ستا ملګرتیا هغه موجود وه، نو ما او تا چې کوم دی هغه کامیاب یو، ما او تا چې کوم دی دا د فتنو نه هغه بچ کېږو. دا سبب دی د نجات د فتنو نه. وجه دا ده که ته ګناهونو کې اخته یې، هر څومره ګناهونه کې دغه نیک سړي د وجې نه دیو سره ته ناسته پاسته کې نور ملګري ستا نه وي، اگر ته هر څومره ګناهګار یې په تا به یو ځل دا اثر وشي تعالی او په خپل پرې ضمیر کې دا فکر او سوچ راشي چې یاره دا زه څه کې اخته یم، زما دا ملګري ته وګوره دا څه کوي، دا د الله نه څومره یېرېږي، دا د الله څومره تابعدار دی، دا د قرآن او د سنت څومره تابعدار دی، دا زه څه کې اخته یم، نو تا باندې به د هغې هغه نیک اثر وشي، ته به نیک شي. نو د نیکانو خلکو سره خپله ملګرتیا دا یقیني کول. وجه دا ده چې دې باندې هغه انسان ته نجات میلاویږي د فتنو نه. او بله دا چې کوم انسان هغه د نیکانو خلکو سره ملګرتیا کوي، د هغو سره مینه کوي، د هغو سره محبت کوي، نو د دغې خلکو سره دا به قیامت پر ورځ باندې هم راپاسېږي، د هغو سره به حشر کېږي. حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي، حدیث د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې رسول الله علیه السلام فرمایي دي چې المرء مع من احب. امام بخاری دا حدیث نقل کړی دی. سړی به د قیامت پر ورځ د هغه چا سره راپاسېږي، د هغه چا سره به حشر کېږي، د هغه چا سره په سب کې ولاړي چې چا سره په دنیا کې هغه د مینه لري، هغه محبت لري. څومره لویه خبره، ناسته پاسته نه ده ذکر کړې، فقط مینه لري، محبت لري. ته په دنیا کې د علماو سره محبت لره. هغه خلک چې هغه ګناهونو نه ځان ساتي، همیشه د الله مسجد کې ناستي، عبادت کوي، الله ته سجدې کوي، او دغه شان په دین باندې مین سړی، نو هغې سره ته خپله مینه لره، محبت ورسره لره، خپل زړه هغه محبت هغې له ورکړه. نو د دې په وجه باندې ته د قیامت په ورځ باندې هم د دغې خلکو په سب کې هغه به راپاڅېږي. نو هر سړی د هغه سوچ وکړي چې یاره زما دا مینه چا سره، زه د هغه سړي سره مینه لرم چې هغه په دین کې غرق دی، هغه په دین کې ځان مشغوله کړل دی، هغې خو ښکلې غټه غټه ګیره ده او دغې دین سره دې ځان عادي کړل دی، همیشه د دین کارونو کې دا مشغوله وي، دا مصروفه وي. داسې کس سره زه ملګرتیا لرم که نه، زما ملګری داسې سړی دی چې هغه د دین نه لرې دی، هغه د دین نه بري دی، هغه په ګناهونو کې اخته دی، د هغې ګیرې هغه درک نه لګېږي، نو داسې کس سره زه ملګرتیا کوم. هر سړی د خپل ملګري ته هغه وګوري.